تازه مهم خبر ایمل ولی خان د پښتون قومي عدالت جرګې بشپړ ملاتړ او پکې ګډون کوو. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو چې را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همداسې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د عوامي ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستاني ریاست له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او دا کار یې د ستونزو د لا ژورتیا لامل بللی دی. نوموړی وایي بندیز لګول د ستونزې حل نه دی. پی ټي ایم کوم پارلماني ګوند نه دی چې په دې بندیزونو به راوګرځول شي. د امن لپاره د پورته کېدونکي غږ د خاموشه کولو پر ځای باید هغه واورېدل شي. ایمل ولی خان لیکلي عوامي ملي ګوند په پښتون قومي عدالت جرګه کې ګډون کوي او هلته چې د پښتنو د حقونو وسایلو او قربانیو خبره کیږي موږ به په لومړي صف کې ودرېږو. زموږ پلاوی به د میا افتخار حسین احمد په مشرۍ دې جرګې کې ګډون کوي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمپ شوي ویډیو تر بیا هم په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې.